د ننګرهار امنیه قومندانۍ په تیره یوه اونۍ کې خواوشا 15 تنه د نشه یي توکو قاچاق کوونکي او 15 تنه وسلوال غله نیولي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي د نشه یي توکو قاچاق کوونکي د لومړي سرحدي لیوا مجاهدینو په دوربابا ولسوالۍ کې په داسې حال کې نیولي چې غوښتل نشه یي توکي قاچاق کړي. د نیول شوو کسانو په تړاو د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایند حافظ عبدالبصیر زابلي داسې وایي. په ننګرهار کې مجاهدینو 15 تنه د نشه یي توکو سره یو ځای نیولي دي. د ننګرهار ولایت لومړی سرحدي لیوا مجاهدینو د ننګرهار ولایت دوربابا ولسوالۍ په مربوطاتو کې هغه 15 تنه نیولي دي چې غوښتل یې 100 کیلو چرس انتقال کړي قاچاق کړي. همدارنګه د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ د دوربابا ولسوالۍ په مربوطاتو کې هغه 15 تنه نیولي دي چې غوښتل یې 9 کیلو چرس انتقال کړي قاچاق کړي. یاد کسان نیولي دي چې وروسته د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سپارلي دي. یاد کسان اوس بالحاله په یاد اداره کې تر پوښتنو او ګربیژونو لاندې دي چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د نشه یي توکو قاچاق کوونکي په خپلو جرمونو اعتراف کوي او په خبره چې غوښتلې دغه نشه یي توکي د تبۍ کنډو له لارې کوزي پښتونخوا ته انتقال کړي چې د سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شو. ما نوم بخمیر دی، د عبدالحنان زوی. په تصوبي کې ما چرس انتقالول او مجاهدینو ونیول. خان سید پلار نوم ایوب خان او سرسوبي سیمه کې ونیول سرحدیان. ما نوم د عبدالصمد دی، ولد امین. دا چرس موږ دوربابا ولسوالۍ نه انتقالول تبۍ کنډو کې ونیول. همدارنګه په تیره یوه اونۍ کې 15 تنه هغه وسلوال غله نیول شوي چې خلک به یې د وسلو په زور لوټل. د مجاهدینو لخوا هغه وخت ونیول شو چې یو شمېر خلک یې لوټلي وو. د یادو کسانو په منځ کې دوی هغه وسلوال غله هم دي چې د مجاهدینو له نوم به یې د غلا پر وخت ګټه پورته کوله. د قومندانۍ وایند زابلي د نیول شوو وسلوالو غلو په تړاو په خپلو خبرو کې وایي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ مجاهدینو 15 تنه مسلح غله نیولي دي. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د 9مې امنیتي حوزې مجاهدینو د یادې حوزې په مربوطاتو کې هغه 2 تنه غله نیولي دي چې ځانونه مجاهدینو معرفي کړي ول. لله الحمد مجاهدین په دې وتوانېدل چې یاد غله د 2 میله توپنچې او یو مخابره همدارنګه د یو کورلا موټر کې ونیسي. همدارنګه د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د کشف امنیت مجاهدینو هغه 3 تنه غله نیولي دي چې د یو کس څخه یو موبایل اخیستی وو او 100 ډالر ترې اخیستې وه چې هغه کس یې تقریبا 4 ځایه 15 ځایه په چاقوګانو هم وهلی وو. یاد کسان اوس بالحاله تر پوښتنو او ګربیژونو لاندې دي چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. نیول شوي وسلوال غله په خپلو ترسره کړو جرایمو اعتراف کوي او وایي چې ګڼ کسان یې له دې امله په چړو وهلي وو چې پیسې او موبایلونه ته یې وتروړي. دوی وایي بالاخره د ننګرهار امنیه قومندانۍ مجاهدینو لخوا ونیول شو. کور ته د تلاشۍ په بهانه لاړو، سره زر مو پټ کړو او موږ موټر کې سوارو د همې خبزې ونیو. د محمد اقبال په نوم باندې زموږ مشر ملګری دی، همغه بوتلم چې زما په تلانجه د پیسو چلته بوتلو 4 نفره ملګري وو موږ او یو کور راته وښودو په سمرخیلو کې چې دغه کور کې دولتي وسله ده او دا وسله راوباسو. کور ته چې کله لاړو د تلاشۍ په محل باندې زموږ ملګري کور ته ننوتل، موږ بار ولاړو پیرې ته. زموږ ملګرو په کور کې وسله نه وه پیدا کړې او سره زر یې راپټ کړي وو. هغه یې راوړي د ګاډي خوا ته یې غورځولي دي او چې موږ بار وتلو د 9مې حوزې مجاهدینو ونیول. کوچه جمعې ورځ مبارک ورځ باندې بس روان و، هلک هغه پاکستان کورسنګرۍ تر څنګ ناست و او هلک موبایل کې غږېده چې کوش و، هلک یې په چاقو ووهه، موبایل یې ترې راواخیست. و نیمه میاشت کې محبس نه خوشي شوم. مې په ورځ مې کس په چاقو ووهه، بکتاش موټرسایکل چلوه، ما ووهه، موبایل مې ترې دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار امنیه قومندانۍ مجاهدین په جرمونو دغه لتاړ کسان نیسي او د قانون منګولو ته یې سپاري. له دې وړاندې هم په سلګونو هغه کسان نیول شوي چې ورانکاره کړنې به یې ترسره کولې او عام امنیت به یې ګواښلو. د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې ورانکاره کړنې ترسره کړي او عام امنیت وننګوي. سهارګل، هوریت راډیو، ننګرهار.